پکتیا کې له پوهنې بهیر سره د ولسي مرستو دوام د دې ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین روان کال له یاد بهیر سره د 22 میلیون افغانیو د مرستې خبره کوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس کوچي زازي د خبري ناستې پر مهال له رسنیو سره د ولسي مرستو په اړه معلومات شریک کړل او ویل د دغو مرستو څخه روان کال د 3 ښوونځیو 2 د انجونو او یو د هلکانو لپاره ودانۍ جوړې کړې دي. د نوموړي په وینا دغه ښوونځي 2 په ځاځي ایوب او یو هم د پکتیا په نام د زرمت ولسوالۍ کې جوړ کړی دی. د پکتیاوالو د ولسي خلکو لخوا د 22 میلیونه 6,980,000 افغانیو په ارزښت باندې ولسي مرستې راټولې شوي دي چې په دې کې عمده برخه یې 3 بابه ښوونځي دي چې 2 بابه د نجونو ښوونځي په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې او بل ښوونځی په زرمت ولسوالۍ کې د سورکۍ سیمه کې منځنی ښوونځی دی چې هم د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې جوړیږي. د ځاځي په خبره سکهال په دې ولایت کې د خلکو له لوري 450 جریبه شخصي ځمکه په بیلابیلو سیمو کې هم ورکړل شوي او په وینا یې چې روان کال کې به پاتې ټولو ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو د بنسټ ډبرې کېښودل شي. پاتې دې نه وي چې سږ کال موږ په پکتیا کې د 450 جریبه په حدودو کې جریبه ځمکه د پکتیاوالو لخوا د ښوونځیو لپاره وقف شوې ده او پکتیاوالو ته ورکړې په پکتیا کې هیڅ داسې ښوونځی نه پیدا کېږي چې هغه د ځمکه ونه لري او د دې کال تر اخره به انشاءالله په پکتیا کې 100 سلنه ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي او په دې هفته کې به موږ تاسو د 100 ښوونځیو د بنسټ ډبرې شهیدان اوسېږو. نوموړي دا هم ویل چې راتلونکي کال کې به د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو د زده کړو په وړاندې ټول تړل شوي ښوونځي د قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته پرانیستل شي. یو زیری درکوم په زرمت کې د کالونو راهیسې 4 یا 5 کالو راهیسې د نجونو ښوونځي چې په زرمت ولسوالۍ کې تړل شوي دي خوشبختانه د معرف ریاست په هڅو باندې چې علما کرام له سپین ږیرو سره مونږ کړي دي خلک اوس دې ته ودار شوي دي هم وسلوال مخالفین او هم د زرمت خلک چې دا ښوونځي انشاءالله په دې نږدې وخت کې او په 1499 کال کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا ښوونځي به د نجونو ټول ښوونځي په زرمت کې د نجونو پر مخ باندې خلاصېږي. د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره چې اوس مهال په ټوله پکتیا کې 415 بابه ښوونځي شتون لري چې د نارینه‌و ترڅنګ پکې 83,000 نجونې هم زده کړې کوي. په دې ولایت کې د امنیتي ګواښونو او نورو بیلابیلو لاملونو له امله د نجونو 14 ښوونځي تړل شوي دي.